السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هرات ولایت د اسلام کلا د ګمرک ټولو ملکي مامورینو او منصوبینو ته الله تعالی مو روغ و جوړ ولره. زه مهاجر خبره کوم، په غرب زون کې د اقتصادي کمیسیون او ګمرکاتو مرستیال مسؤل یم. نو زموږ د خوا څخه تاسو مطمئن اوسئ، د مجاهدینو د خوا څخه د اوس لپاره د پخوا په شان باندې خپلو کارونو ته دوام ورکړئ او متوجه وکړئ، کوشش وکړئ چې د ګمرک کم تاسیسات دي هغه څوک درڅه ویجاړ نه کړي یا په یو بل نامه یې درڅه ضایع نه کړي. تاسې بیخي مطمئن اوسئ، د پخوا په شان باندې په خپلو ادارو او دفترو کې اوسئ، خپل کارونو ته دوام ورکړئ. انشاءالله اسلامي امارت ستاسې سره د ملکي مامورینو سره هیڅ مشکل او ستونزه نه لري. په وروسته کې به انشاءالله موږ ستاسې د امنیت لپاره او د ټولو ستونزو او د مشکلاتو لپاره یو ترتیب برابر کړو. اوس مو ملګرو ته خبره کړې ده چې ستاسې د امنیت غم وخوري. انشاءالله تاسو بیخي مطمئن اوسئ، ډاډه اوسئ، هیڅ مشکل به نه وي تاسو ته او خپلو کارونو ته د پخوا په څېر باندې دوام ورکړئ. السلام علیکم ورحمت الله.